अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स नन چې کوم زموږ د کلاس ټاپک ته هغه موږ سره اپیسوډ کې چې کوم د ویو ټیب راغلی دی په دې کې چې موږ سره کوم نومبه د ویو ګروپ ته دا په ډیټیل سره ډیسکس کو سمپل زرالم دلته نم یو پیراګراف واغشتو ایکوالز ټو رینډ اور انټر مې کو صحیح شو موږ سره دا سره له پریکټیس لپاره پیراګراف سره ډومبه موږ سره راغلی په دې کې ریډ موډ دا ریډ موډ موږ سره څه کار کوي لایک ما سره یو بوک ته لا د بوک نه علاوه موږ سره صدا سه ډاکومنٹ ته چې هغه موږ سمپل څه کو ریډ موډ کې ګورو مطلب چې دا دې دا ویو ما سره څه ته وړي ریډ موډ ته وړي نو سمپل را به شو دلته به کلیک کو ریډ موډ باندې نو کدل د موږ ګورو نو دا ټول پیج موږ سره څه شو یو ریډ موډ کې رالو صحیح ده کنه نو دا څه ټایپ اپ موډ ته موږ سوایو ریډ موډ ورته وایو دلته نه موږ دا ریډ موډ لګولې شو صحیح شو که نارمل موږ لګو نو سمپل را به شو پرنٹ لی اوټ باندې وکلیک کو نو موږ سره بس راشي نارمل لی اوټ کې به راشي صحیح شو بیا دې نه پس موږ وګورو پرنٹ لی اوټ تر سره دا موږ سره سو ریډ موډ دا سره موږ سره پرنٹ لی اوټ ته پرنٹ لی اوټ کې بای ډیفالت زموږ دا ایم ایس ورډ سوي اوپن وی را سره صحیح شو نیکسٹ بیا موږ سره راغلی دی ویب لی اوټ اوس ګوره موږ سره کوم ریډ موډ اگر سره صدا سه ټایپ کې شو کېدو صحیح ده کنه اوس دین علاوه که زم نیکسٹ وګورم موږ سره دلته راغلی دی ویب لی اوټ نو که دی ویب لی اوټ باندې زه کلیک کوم نو موږ سره د ویب سایټ چې کوم موږ سره لی اوټ شو کیږي هغه ټایپ کې به راځي ورته وګورئ دې ته څه وایو ویب لی اوټ ورته وایو صحیح ده کنه نیکسٹ بیا موږ سره دلته راغلی دی آوټلاین کدی آوټلاین باندې کلیک کومګه نو موږ سره به دا پیج چې کوم راغلی دا آوټلاین ټایپ کې شو کیږي صحیح شو دا موږ سره سره راغلی آوټلاین را سره رالو نو که دلته نه زه سټکس اډ کول غواړم آوټلاین کې لیولز کې اډ کوم نو هغه لیول موږ عموم لګول چې کوم لیول موږ لګو دلته لګول شو صحیح شو ماینس کو لا پلس کو دلته موږ سره چې کوم ایکسپینډ دی هغه موږ کو نو دلته نه ایزیلی کولی شو صحیح شو که دلته کلیک کو شو پس لاین اونلی نو دا ډومبه لاینز به موږ ته شو کوي صحیح ده کنه نو دا ټول موږ سره هغه لیولز راځي دې ته څه وایو موږ ویب لی اوټ ورته وایو موږ ویو کې کلیک کو ویو کې راشو کلیک کو څه باندې ویب لی اوټ نه بس بیا موږ وګورو دلته راغلی دی آوټلاین نو آوټلاین موږ دلته نه ایزیلی لګولی شو صحیح ده نیکسٹ بیا موږ وګورو دلته راغلی ډراپ نو دا موږ سره ځان له یو ویو ده صحیح شو څنګه چې هغه ویو در سره کنه دغه شان د موږ سره دا ځان له یو بل ویو راغلی ده نو که داسې ویو پکې څه کتل غواړم نو دا هم پکې موږ اډ کولی شو صحیح ده ویو ټیب ته راشو ویو ټیب کې موږ سره داسې راغلی آوټلاین پکې راغلی دی بیا نیکسٹ موږ وګورو دلته موږ سره په دې کې راغلی دی سایډ ټو سایډ راغلی پیج موومنټ راغلی نو دا سایډ ټو سایډ پیج موومنټ موږ دلته کلیک کو نو دا موږ سره یو سایډ ټو سایډ پیج موومنټ دی مطلب دا ځان له یو سایډ موډ دی دا را سره ځان له یو سایډ موډ دی صحیح شو کنه نو دې ته موږ څه وایو سایډ ټو سایډ ورته وایو صحیح شو بیا نیکسٹ وګورو بیا راغلی رولر سره راغلی دی را سره رولر را سره راغلی نو که دې رولر باندې کلیک کړو نو دلته موږ سره چې کوم دا رولر راغلی دا وشو کېږي صحیح شو که دا رولر ته زه هایټ کوم نو دلته نه موږ سره دا رولر هایټ کېږي که دلته زه څه کوم ګریډ لاینز راولم نو سمبل راشو ګریډ لاینز باندې به کلیک کوئ نو دا پیج د بیک اینډ باندې موږ سره راشي ګریډ لاین به راشي صحیح شو اوس نیکسٹ بیا موږ سره راغلی نیویګیشن پین که د نیویګیشن پین باندې کلیک کړو نو دلته موږ ووم څه کولی شو یو فایل دی هغه سرچ کوو لا موږ سره ډاکومنټ دی د هغې باره کې موږ سرچینګ کوو لکه لایک زم چې ما دی دلته څه شو شي ویډیو دی راته شو شي نو ټول ویډیو به موږ ته هایلایټ کړي صحیح ده کنه دغه نیویګیشن پین موږ سره دلته اوپن کوي ان شاء الله په نیکسٹ کلاس کې بیا موږ چې کوم دا نیکسٹ ګروپس راغلي دا به ډسکس کوو والسلام